د دویم واده کولو صحیح طریقه څه ده؟ شرعي مسله ده، ډېر اهم او ضروري مسله ده. په دې حوالې سره زمانہ ډېر زیاتې چې کوم دی ماته میسج کېږي، سوالات کېږي. یو سوال دا کېږي چې یو انسان دویم واده کوي نو آیا خپل د لومړنۍ ښځې نه به د اجازت اخلي او یا نه اخلي؟ یعنی مثال طور پر اجازت ولا پهله ښځه ورنه کړي نو آیا د دویم واده کولی شي یا نشي کولی؟ یو سوال دا کېږي چې یو انسان په پټه باندې دویم واده وکړي نو د دې شرعي صحیح څه دی، یعنی په پټه باندې د دویم واده کولی شي یا نشي کولی؟ دریم سوال دا کېږي چې د دې برابري څه حدود دي، یعنی په څه کې برابري کول ضروری دي؟ یعنی مثال طور پر په کوروالي وغیرہ کې برابري کول ضروری دي یا نه دي؟ ډېر اهم او ضروري مسله دا مکمل ویډیو تاسو اورئ. په د دویم واده په حواله سره چې څومره تاسو په ذهن کې اشکالات دي، څومره مسایل دي، هغه به ان شاء الله تعالی په دې ویډیو کې زه بیان ګوره. دا الله رب عزت قرآن مجید کی فرمائی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تاسو ته کومې زنانه خوښې راشي، تاسو په نظر باندې ښه لګي نو د هغو سره ودونه وکړئ. فانکحوا ما طاب لکم، د هغو سره نکاحونه وکړئ. ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، د دوو سره، د دریو سره، د څلورو سره. دا اختیار الله رب عزت نارینه له ورکړل، د دې اختیار د زنانه سره نشته. نو چې کوم کسان دا سوال کوي چې آیا د مخکنی ښځې نه به د اجازت اخلي یا نه اخلي، نو ضروري دا ده، بهتره دا ده چې د هغې سره مشوره وکړي، په مشوره باندې کار وکړي. که چېرې هغه اجازت نه ورکوي نو دا اختیار د هغې سره نه دی چې دی به نه کړي. الله رب عزت نارینه له اختیار ورکړ، ځکه چې د نارینه چې کوم کیفیت دی، د نارینه چې کوم مزاج دی هغه الګ. ځکه چې بعض نارینه داسې چې د هغو خواهش نه پوره کېږي، او د نارینه چې کوم خواهش دی او مزاج چې کوم دی هغه الګ دی، زنانه مزاج الګ دی. نو ځکه الله رب عزت نارینه له چې کوم دی اجازت ورکړل چې تاسو دوم کولی شئ، دریم هم کولی شئ، څلورم هم کولی شئ. او د دې ډېر مصلحتونه دي، ځکه چې نن سبا کې په پاکستان کې په کروڑو زنانه داسې چې د هغو عمرونه د 35 کالو په عمر کې، یعنی 15 کالو په عمر کې دغه شان دي زنانه دي څلوېښتو ته نږدې شوي چې د هغو د اوسه پورې ودونه نه دي شوي. ځکه چې د زنانو ریشو زیاته ده په دنیا کې، د زنانو ریشو زیاته ده، نارینو ریشو کمه ده. او کچري دا کسان مسلمانان بیا خاص کر کې دویم واده نه کوي، دریم نه کوي، څلورم نه کوي، نو دغه بسې چې دا کومې زنانه ناستې دوی بسې کوي، دوی ته چې د کور نه میلاویږي، د جوړو ته نه میلاویږي، خاونو ته نه میلاویږي، ظاهره خبره ده بیا په معاشره کې څه پیلاویږي؟ زنا به پیلاویږي، بدکاري به پیلاویږي. نو شریعت دا غواړي چې د زمونږ معاشره پاک وي، صاف وي، د ګناهونو نه صفا وي. او څومره زنانه چې کوم دي تور سري دي هغو ته چت میلاو شي، هغو ته سهاره میلاو شي. ډېر شي زنانه داسې چې هغو کونډې دي، ناستې دي دغه په کورونو، څوک ورسره واده له تیار نه دي، نو د هغو به څه کېږي؟ شریعت ګوره ډېر بهترین او دومره ښکلی مذهب الله رب عزت موږ تاسو له راکړلی چې یقیني طور پر دا یو داسې مذهب دی چې کم کس اسلام کې داخل شي هغه ته بیا د دې قدر ورځي چې اسلام څومره غټ بهترین مذهب دی، څومره حکمت دی د شریعت چې کوم حکمونه دي. نو ځکه الله رب عزت فرمایي چې تاسو د دوه سره ودونه کولی شئ، د دریو سره کولی شئ، څلورو سره کولی شئ، لیکن بیا مخکې ته پکې شرط هم ایښی دی، فإن خفتم الله تعدلوا. که چېرې تاسو ته دا خوف وي، ډر وي چې تاسو به په دې کې برابري نشئ کولی، نو بیا به یو باندې ګزاره وکړئ. که چېرې تاسو یعنی د دوه سره، د دریو سره، څلورو سره په آپس کې برابري نشئ کولی، د هغو حقوق نشئ ادا کولی، نو بیا به څه کوئ؟ یو واده به وکړئ. یو انسان داسې چې هغه ته دا پته چې یا زه برابري نشم کولی، د بیا هم دوی واده کوي، نو دی به ګناهګار وي. دته اجازت نشته، اجازت هغه کس ته دی چې کوم برابري کولی شي. دا شرط پکې الله رب عزت پخپله ایښی دی. ځکه چې بعض کسان داسې چې دویم واده وکړي هغه مخکنی بیا پرېږدي، هغې طرف ته توجه نه کوي. نو الله رب العزت د انسان په نصیحتو باندې پوهېږي چې داسې نه چې د دویم واده وکړي بیا د لومړني والا پرېږدي، هغې طرف ته توجه نه کوي. ځکه الله رب العزت دا شرط ایښی دی، فإن خفتم الله تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. که چېرې تاسو دا ډر وي، دا خوف وي چې تاسو به برابري نشئ کولی، نو به په یو باندې ګزاره وکړئ. برابري څه شی دی؟ یعنی په څه کې برابري ضروري ده؟ دې حوالې سره سوال کېږي. نو ګورئ واوره، په درې شیزونو کې برابري ضروري ده. یو نان نفقه، یعنی خرچه شوه، کانه پینه شوه، په هغې کې برابري ضروري ده چې څومره خرچه هغې له ورکوي، کانه پینه سامان هغې تک دي، نو دې ته به دغه شان دي به دې بلې له ورکوي.
دغه شانتي کور شو یو کمره ته ویل ورکړله بل دغه شانتي یو کمره به چې کوم دی دی بلې له ورکړي او دغه شانتي شب باشي شو یعنی د شپه تېرول شو شپه تېرولو کې چې کوم دی برابري ضروري ده سمجھ کې خبر راځي په شپه تېرولو کې دا ضروري نه ده چې تاسو چې کوم کورواله دی د یو سه یو ځل کورواله کې د بل سره یو ځل کورواله کې په شپه کې ضروري دا څه نه ده په کورواله کې برابري ضروري نه ده بلکې هغه د انسان فطرت ته د انسان خپل بیا طاقت ته هغه الله رب العزت چې کوم دی دغه مکلف کینو لیکن شب باشي یعنی شپه تېرول یو سه یو شپه تېرې نو بل سره یو شپه تېرې یو سره یو هفته تېرې نو بل سره یو هفته تېرې په دې کې برابري کې ها البته یو زنانه داسې چې هغه یو وی چې یار زما طرف ته د اجازه ته دغه څه شپې تېرول شي څومره تېرې په دغه صورت کې هغه بیا اختیار نه چې هغه د وستا چې کوم دی شپې تېرېږي ځکه چې خپل حق معاف کړل سمجھ کې خبر راځي په کوروالی کې برابري ضروري ده البته د شپې تېرولو کې برابري ضروري ده دا درې شوزونه دي په دې کې برابري ضروري ده دین علاوه د ورځې چې کوم ټیم دی مثال طور پر دا خاوند چې کوم دی د یو سره پروز کې ټیم تیر کی نو هغه کې د ورځې کې برابري ضروري ده چې هغه د یو سره څومره غنټې نه سودا شان د بلې دم غنټې ورکی پروز کې برابري نشته نان نفقه کې برابري ده یعنی خرچه پانی کې خوراک سکا کې او دغه شانتي په کور کې برابري یو کمره ورکړل بلې دم دغه شانتي کمره ورکی په دې کې برابري ضروري ده او شب باشي یعنی شپه تېرولو کې برابري ضروري ده باقي په نور شیزونو کې برابري چې کوم دی څنګه چې دروازې تاسو تمامي روزي د یو سر ټیم تیری نو بیا ضروري نه چې هغه د بل سرمزي هغه ټیم ورکی سمجھ کې خبر راځي دویمه مسله دا ده چې بعض کسان په پټه باندې واده کوي نو په پټه باندې واده نه کول پکار شریعت حکم دار چې تاسو نکاح کوي کول عام بکوي او سنت دار چې تاسو په جمعات کې نکاح کوي په پټه باندې انسان نکاح کوي نو داغي ډېر خرابیان دی چې اکثر کسان داسي چې هغه باندې بیا بدګماني کی د بدګماني دغه به کې چې د دوه غلط تعلقات دي داغي د وجنه معاشره بیا خرابېږي نو ضروری دا چې تاسو دویم نکاح کوئ نو د ډنکې بچوټ باندې کوي چې بھائی زه دویم واده کوم او کول عام کوم او دغه شانتي تاسو زنانه چې کوم دني شروع کولای چې زنانه انکار مو کوي چې بھائی دویم واده نشي کولای نو دا اختیار د زنانه سره نشي د اساس سره دی ته دویم واده کولای شي دریم کولای شي څلورم کولای شي خو برابرۍ وبکې کوي په پټه نشي کولای نو امید کوم چې د دویم واده په حواله سره دا مسله بس تاسو په سمجھ کې مکمل واغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته